وای په انتظار ولاړه یم سرې مې منګولې دي ته به خوست ته کله راځې پخې سنځلې دي. سلامونه او نیکې هیلې زما یوټیوب چینل خپرونې قدرمنو مینوالو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به راته یاستئ. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې تاسو ګورئ او هلته په مینې او محبت سره کومنټونه پرېږدئ. ځینو کسانو او د ځینو مسافرو وروڼو غوښتنه وه چې خوست ولایت ته یا خیس ته ورشئ او هلته موږ ته یو ګلورینه شانته پروګرام یوټیوب لپاره چمتو کړئ او دلته شیر کړئ چې موږ د هېواد نه بهر یو دا وګورو ترېنه خوندونه واخلو. نن مې خوستان ته بلنه ورکړې ده. زه راغلی یم متون تپې ته چې خوست د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې ډېر زړه راښکونکي ځایونه لري او د تفریح او د بنډار لپاره ګلورینې تپې لري او ښکلي ښکلي ځایونه لري. چې حیات محمد غلام خان ځاځي میدان ولسوالۍ دا ډېرې زیاتې مشهوره دي او دغه تپه چې د کوم په مرکز کې چې پرته ده دا هم ډېره مشهوره ده چې دلته ځوانان د چکر او د بنډار لپاره راځي. نو ځینې کسان مې راوغوښتل تاسو ته مې یو ګلورینه بنډار جوړ کړی دی. په دې هیله ونه یم چې تر پای شپو پورې زموږ عملتیا وکړئ. د افغانستان کومه ملي نڅا چې ده هغه اتڼ دی. بیا د لویه پکتیا خلک چې دي اتڼونو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. بیا بخصوصا د خوست ځوانان چې هره خواته ورشي دی ګرم ګرم بنډارونه مجلسونه جوړوي اتڼونه پکې کوي. ډول هم ډېر زیات مشهوره دی. یو د هغه موسیقي الو څخه دی چې دلته ډېر زیات مروج دی او هره خواته چې ځوانان ځي ډول له ځانه سره وړي او هلته ګلورینه بنډار جوړوي. استاد را سره دی دا به خپله تاسو ته ځان معرفي کړي او یو څو شیبې غواړي چې تاسو ته ډول وغږوي او دا ځوانان به هم ترېنه خوندونه واخلي او تاسو چې د هېواد نه بهر سئ تاسو به ترېنه هم خوند واخلئ. استاده ښه کېدای شي ځان دې راته معرفي کړي نوم دې راته ووایه څونه موده کېږي دا ډول غږی؟ زه عزیز خان حکیم زوی نومېږم د اریوب ځاځی اوسېدونکی یم. ماشاءالله پیل خل په خوست کې اوسم او ما خو ډېر د وړوکوالي نه دا ډول شروع کړی دی. څنګه دې ډول سره مینه او محبت شوق او لیوالتیا پیدا شوله؟ دا خو ماشومتوب دی. داسې ماشومتوب نه مې شوق ورسره و. ځینې وخت په ماشومتوب کې یو نیم دایره غږی بیا بال د هغې ډول سره لیوالتیا پیدا کېږي. تا څنګه؟ ما د یو رقم واړه واړه ټینګي او ټینګۍ ځان ته ډول جوړ او غږول. ډول د کومه ورځ ډېر چې په جذبه کې راغلی وهلی دي چاولی دی دی څنګه ځاځي اریوب خواته که بله خوا؟ دا همدلته خوست کې پروګرام ته لاړو زګرام بس ډول مې شروع وکړه. ویل مو شاید چې کله مست سندره وکړه چې کله ما ډول ته لرګی وروشي لرګی د دې طرف نه ورننه خواته دې ترې وایسته. د خوست ځوانان چې دي چې هر یو تاسو وګورئ که سپین ږیری دی که زوړ دی که ځوان دی واقع چې دومره مینه او محبت پکې پروت دی او ډېر زیات خوشحاله دي. ډېره زیاته مننه. په اخره کې مسافرو ته که یو څو بیتونه وړاندې کړئ مسترانه څه ورته کوئ نو هم پکې مصاغه کولی شي.
ودونو له مالتیا به مننه کوم تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې هم شیر کړئ مننه کوم